زمونږ یو ځل مخکې ملاقات شوی، دا زمونږ دویم ملاقات دی چې کېږي. الله دې نور هم داسې ډېر کړي. زما اولنی کوېسچن د دې پښتنو ځوانانو په باره کې دی، کوم چې نن د پنجاب د سیاست ښکار شوي دي، دا به موږ څنګه کنوینس کوو، دا به موږ څنګه قایل کوو چې راشئ خپل اکانومي وپېژنئ، خپل اقتصاد وپېژنئ او خپل ایجوکیشن سیسټم وپېژنئ. دویم کوېسچن زما د دې خاورې د معدنیاتو په باره کې دی. کله چې موږ د دې خاورې د معدنیاتو اختیار هم واخلو، دا به موږ څنګه په کار راولو؟ زموږ څه خو نه ټکنالوجي شته، نه زموږ څه دومره اختیار شته چې موږ د بل ملک څخه ډیل وکړو، دا په کار راولو. ډېره مننه، ډېر ښه. داسې ده که نه چې دې ځوان کومه پوښتنه وکړه، دا ډېره بنیادي ده چې موږ په دې ریاست کې اوسېږو، د دنیا نور قومونه هم دلته پراته دي اوسېږي، خپل ژوند پکې کوي، خو زموږ دپاره بنیادي ګټه او تاوان دا د خپل وطن دی. موږ له هر سیاست د دې په بنیاد باندې چې کوم دی دا ودرول پکار دي. ځکه موږ سوچ دا دی، زموږ فکر دا دی د پښتونخوا اسمبلي دا د دې لپاره نه ده چې دا د نورو وطنونو مسلو لپاره چغه وي، دا د دې پښتونخوا د مسلو لپاره چغه وکړي. په کورمه کې 8 میاشتې وشوې سړکونه بند دي، په وزیرستان کې چې کوم دی ډرون بریدونه روان دي، په جنوبي پښتونخوا کې د ماښام نه پس څوک ګرځېدلی نه شي. دغه منبران دغه اسمبلیانې ذمهواري دي د دې چې وړومبی د دې خبرې غږ وکړي. د دې سره سره د ځوانانو ذمهواري دا جوړېږي. ګوره سیاسي شعور تاسو حاصل کړئ. سیاسي شعور څه ته وایي؟ که ته په هر سیاسي فکر باندې روان یې، خو په دې باندې ځان پوه یې که، نو هله به ته سیاسي ورکړې چې ستا وطن څه دی، ستا په خاوره کې څه دي، ستا د خاورې مسایل څه دي، ستا د دې خاورې د مسایلو حل څه دی، او د دې لپاره لارې موږ له کومې اختیارول غواړي. که دا موږ ونه کړو که نه، نو ګورئ دا واورئ، هسې پردی زندهباد مرداباد که ټول عمر لګوي که نه، په موږ باندې څوک رحم نه کوي. دا واورئ، دا وطن به په خپل همت باندې آبادول وي، په خپل همت چې کوم دی د دې لپاره به بیدارۍ کول. د دې سره سره دا پوښتنه چې یاره که وسایلو اختیار موږ والو، نو زموږ څه څه نشته، موږ به څه کوو؟ دا هم ډېر بنیادي سوال دی. خو تاسو دا یاد لرئ چې قانونه د وسایلو اختیار واوړي، نو په یو ورځ کې وطنونه نه آبادېږي. وطنونه د اختیار د پالیسو په بنیاد باندې آبادېږي. نو پالیسیانې په آیین کې وضاحتونه شوي دي چې په کومه خاوره کې وسایل دي، د هغې اختیار او ملکیت د هغه قام دی. نو چې کله ته اختیار والي، د وسایلو اختیار والي، تاله به ګټه راشي، د اوبو ګټه به راشي، د تیلو به راشي، د ګیس به راشي، د ځنګلو به راشي، د نیفرایډ به راشي، د یورینیم به راشي، د بلها شتمنو د تجارت لارې، د دې ګټې به هم دې صوبې ته راشي. نو چې دا رالي، پیسه راله، چې پیسه راله ته به پالیسیانې جوړې کړي. نو چې پالیسیانې جوړې ته به کارخانه جوړه کړي په دې وطن کې. ولي خان وایي زه کراچۍ ته روان یم، یو انګریز خبریال راسه ناست و، انټرویو کوله، د ماربلو دا ډبرې روانې، دا ګرینایټ او دا ماربلې. وایي انګریز ماته ویل چې ولي خانه دا لارۍ چېرته روانه ده، دا ډبرې چې پکې غټې غټې دي. وایي ما ورته ویل چې دا کراچۍ ته روانه ده، هلته کې کارخانه ده. وایي بیا راته هغه انګریز ویل چې ولي خانه هلته بجلي به ډېره وي، ځکه دا ګاډی هلته روان دی کارخانې له. ویل ما ورته ویل چې نه بجلي هم د پښتنو سیندونه جوړوي، دا هم هلته تللې ده. ویل بیا یې راته وویلې چې ښه په کارخانه کې او په انډسټرۍ کې خو لیبر لګي، مزدور لګي، افراد لګي، خلک لګي. په کراچۍ کې به لیبر ډېري، ځکه دا کارخانه او دا ډبرې هلته وړلې کېږي. ولي خان وایي ما ورته ویل چې نه لیبر هم پسې زما د وطن نه روان دی، د باجوړ او د کورمې او د وزیرستان او د پېښور نه. نو هغه انګریز راته ویل چې ولي خانه چې کاڼ هم ستا د وطن دی، بجلي هم ستا د وطن ده، او لیبر هم ستا د وطن دی، نو دا کارخانه په باجوړ او وزیرستان او چارسده کې ورته ولې نه جوړوي؟ ولي خان وایي ما ورته ویل چې همدغه خبره ولي خان وکړي، نو سهار له پاکستان اخبارونو کې راشي چې ولي خان غدار دی او ولي خان د روسي ایجنټ دی، څوک وایي د امریکې ایجنټ دی. د دې نه بله ښه خبره شته؟ نو موږ دا وایو که نه چې پالیسیانې تا تشکیل کړلې، نو په دې خاوره کې چې دا کاڼې دی، دا وسایل دي، دا سره زر دي، دا سره زر دي، د دنیا شتمنۍ دي، نو د دې لپاره حق هم دی چې کارخانه هم په دې خاوره جوړه شي، د کارخانې په نتیجه کې مارکیټ جوړ شي، د سرمایې گردش راشي، لیبر راشي، هنرمند راشي. یو آیل ریفاینري چې کوم دی 1.5 لاک خلک په روزګار کوي، 1.5 لاک خلک، او د پاکستان 15% تیل پښتونخوا پیدا کوي، په یو آیل ریفاینري په پښتونخوا کې نشته. لکه دا موږ لیوني نه چې موږ په دې غور نه کوو، په دې موږ نه پوهېږو. دا څه ساینس دی، دا څه د فلسفې کلیه ده چې په دې موږ نه رسو. ساده خبرې دي. وګورئ پښتنو دا واورئ، پښتانه موږ مسافر شو، د پنجاب، د پاکستان، د عربستان هر ښار د پښتنو راډک شو. موږ په دې کله سوچ کړی دی چې د دې عربستان د دې دوزخ او د دې شګې نه پښتونخوا له چېرته یو عربي روزګار له رالې؟ دا موږ هره ورځ هلته ولې روان یو؟ د روزګار نه خلاف موږ وایي پښتانه چین ته هم روزګار له ځئ، عربستان ته هم ځئ، لندن او امریکې له هم ځئ. خو دې سوال له راشي چې دا وطن ولې زما نه دی آباد؟ یا دې وطن له صرف ټول عمر چې کوم دی په کور کې به مې ډډه والي چې ورور مې په عرب او لندن کې دی او ما له به پیسې راولېږي. په هغه وطنونو کې دا پیسه ولې ده، دا روزګار ولې دی؟ ځکه امن دی، سټیټ مخلص دی، قانونه باشعوره دي، ځوانان بیدار دي، ځوانان. ډونالډ ټرمپ نه دی، ډونالډ ټرمپ هم چاته په امریکا کې بدماشي نشي کولی، امریکایان یې دومره پوه او بیدار دي. او موږ په دې وطن کې د یو معمولي کمزوري د یو بېکاره سړي د جواب نه یي. غټې غټې شملې د دې وطن چې کوم دی دا نسکورېږي. خان زمان کاکړ وایي که نه
وایي د شانګلې تر شالکوټ وطن قبضه دی او ټیټي شوي د شملې وطن قبضه دی او یا د ادار وزیر